ملګری سوال کړل دا سوال ډېر اهم او ضروری سوال دی. سوال دا کړل چې ډېر شي فرقې دي، هر فرقه وي چې زه جنتی ما، نو آیا جنتی فرقه کومه ده؟ دا غي نشانی څه ده؟ ډېر اهم او ضروری مسله ده، ځکه چې دا سوال بس تاسو هم په ذهن کې راځي. او ډېر شي خلک دا سره چې هغه دا سوال نه کوي نه په دې حواله سره معلومات کوي. نو دا پکار ده چې موږ په دې حواله سره خپل چې کوم دې علم حاصل کو، آگاهی حاصل کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې زما په امت کې با 73 فرقې یعنی 3 او یا فرقې به جوړې شي، او په دې کې چې کوم دې دا ټولې به جهنم ته ځي، لیکن یو فرقه به داسې چې هغه به جنت ته ځي، هغه د جنت په لارې باندې روان. صحابه کرام ورته وکړه اې د الله رسوله د هغې فرقې نشانی بس وي، یعنی څه نشانی خو وي اې د الله رسوله موږ ته هغه نشانی وخیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا علیه و اصحابی، چې کوم خلق زما او زما د صحابه په طریقه باندې چلیږي نو دوی چې کوم دي دا خلق چې کوم دي دا فرقه دا ګروه دا جماعت چې کوم دي دا په جنت ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري نشانی خولې ده دغه ته ولې کېږي اهل سنت والجماعت، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کول، د صحابه کرامو پیروي کول، هغه باندې چلیدل، هغه خپل معیار جوړول، دغه چې کوم دا په دغه باندې سوکومي نو دی په جنت ته ځي. د دو عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو مطابقي نو دا خلک چې کوم دي دیو په جنت ته ځي. اوس موږ څنګه فیصله کوو چې هر کم خلک چې کوم دي دغه چې کوم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په شان دي. ګوره زمونږ په معاشره کې ډیر شي خلک داسې دي چې هغه په دین کې کمی زیادتی کړله، لکه زیادتی کړله، ډیر شي خرافات او بدعات داسې دخلي چې په دین کې شامل کړلي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي نه د صحابه کرامو نه ثابت. نو داسې چې کوم خلق دي دا یقیني طور پر په دین کې زیادتی کوي، نو داسې خلکو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل محدثه بدعه کل بدعه ضلاله کل ضلاله فی النار، یعنی په دین کې هر یو نوې شی چې کوم دی نوې ایجاد دا بدعت دی، او هر بدعت چې کوم دی گمراهی ده، او د گمراهی چې کوم زید هغه جهنم دی. څنګه جوس مثال اور بعض خلک داسې چې هغه عید میلاد النبی جوړي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نه ثابت نه دي، یا دغه شانتي 30 وا سلوي ختمه او دغه شانتي ډیر شي چې کوم دي هغه خرافات کی چې هغه چې کوم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نه د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو په دین کې زیادتی کوي، ډیر شي خلک داسې چې هغه په دین کې خپل طرف نه کمی کوي، یعنی هغه ځان باندې د حدیث اطلاق کې چې مونږه اهل الحدیث یعنی مونږه حدیث فالو صرف حدیث فالو، لیکن په حدیث کې هغه صحابه کرامو چې کوم عمل لغی ته هو بدعت وي. لکه اوس دا تراویح شي 20 تراویح شي یا دغه شانتي 2 خطبه شي یا 2 اذانونه شو د جمعې دي ته 2 بدعت وي، ځکه چې دا د صحابه کرامو بدعت دي العیاذ بالله. نو دا خلک چې کوم دي تاسو تماوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نشانه خلا چې کوم زما عمل وي زما د صحابه عمل وي چې سړی را لګي غد صحابه عمل ته بدعت وي، نو دا سړی گمراه دي. صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردانو هغه چریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل مخالفت نشي کولای. نن په 14 صدیق کې زرا پاسه مزه بچي صحابي د عمل کړل دا بدعت، نو داسې خلک چې کوم د دام گمراه دي. کوشش او هغه خلک چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو چې کوم طریقه ده هغه اپناوي بدعات چې کوم نه رد کوي، او دغه شان چې کوم خلک د صحابه کرامو عمل ته چې کوم د بدعت وي دا غوم رد کوي، نو دغه اهل سنت والجماعت دي. الحمدلله علماء دیوبند چې کوم علماء دیوبند دي هغه الحمدلله دغه عقاید او نظریات چې څومره مسائل هغه بالکل بعینه د قران او حدیث مطابق دي، اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د عمل نه ثابت چې کوم دي هغه لار ده او په هغه باندې کار بندي. نو تاسو سترګې بندې کې او په دغه علماء وسیځي، ځکه چې ما چې څومره ریسرچ کړل ما په خپل هر مسله کتل، هر مسله کې ذکر ما چې الحمدلله څومره عقاید په باب کې دي کده د مسائل په باب کې دي. الحمدلله د علماء دیوبند چې کوم لار ده کوم طریقه ده هغه بالکل د قران او حدیث په مطابق ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو بالکل مطابق ده، دغه په موافق ده. نو یو عام سړی خدا سره چې هغه هر سړی علم نشي حاصلولی، ډېر شي خلک داسې چې هغه د علم نه لري دي دین په حواله سره د دین چې کوم ګهرای ده داغي سمجھ هغه ته نشته. نو پکار دا چې داسې علماء حق چې کوم دي داغو
لاس ونیسي دا لمن ونیسي او هغه پسې ځي ان شاء الله تعالی دا خلق چې کوم دي دا علما دو بس تاسو چریم تاسو چې کوم دي نه ګمراه کوي بلکې الحمدلله ثم الحمدلله په هر موقع باندې د داسې خلکو رد کړل چې کوم خلک په دین کې زیادتی کوي یا کمی کوي بلکې هغه لارې نسلا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلی یو لکیر راوکاګله او یې فرمایله چې وان هذا صراط مستقیم چې دا زما راسته دا صراط مستقیم دا زما لار ده سیده لار او بیا خې طرف ته چا طرف ته چې کوم دی وړي وړي کله راوکاګله وې فرمایله چې دا د شیطان لارې دي په هر لار باندې شیطان ناست تاسو ځان طرف ته تحقیق متوجه کی نو چې کوم سړی په دې سیده لارې باندې ځي د صراط مستقیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده صحابه کرام لار ده په دې باندې ځي نو د سیده جنت ته ځي کچره دې درې سور تلاړ په بدعاتو کې مبتلا شو په خرافاتو کې مبتلا شو یا دغه شانتي په دین کې چې کوم دې کمی را وستا د صحابه کرامو د اعمالونو د صحابه کرامو په عمل باندې د بدعت فتوی ولګولي د صحابه کرامو عمل چې کوم دې هغه ناقابل قبول کو په هغه باندې چې کوم دې د بدعت فتوی ولګولي نو داسې خلک چې کوم دې بیا ری سور تزي هغه بیا خپل دماغ لړاوي په هغه باندې چلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نشانی خو هغه دغه چې کوم خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام په طریقه باندې چلیږي دوی به جنت ته ځي نو تاسو به پوه شئ په دې زما په خبرو باندې به تاسو پوه شئ امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته